أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم ولقد أرسلنا او بیشک مون لګلې وو الى ثمود قوم د ثمود ته اخاهم صالحا د دوی رور صالح علیہ السلام ان اعبدوا الله چې تاسو عبادت کوئ د الله فاذا هم فریقان پس ناګهانا دوی دو ډلې شوي یختصمون چې یو بل سره جګړه کوله قال دویل یا قوم اے زما قومه لم تستعجلون ولی جلدی کوي تاسو بالسیئه د بدای د پاره قبل الحسنه روان دي د نیکینا لولا تستغفرون الله ولی بخنه نغواړی د الله نه لعلکم ترحمون چې پتا سو رحم وکړش قالو دوی ویل اطیرنا مون سپیرو غنلې بکا تو وبمم معك او هغه څوک چې تا سره دي قال دوی طائرکم ستاسو سپیرتو عند الله الله تعالی سره ده بل انتم بلکې تاسو قوم داس قوم یې تفتنون چې اسمیخ در باندې کولش وکانه فی المدینه او په دې خار کې 9 رهط 9 سړی یفسدون چې فساد به کول فی الارض ازمکک ولا یصلحون او اصلاح بین کول قالوا دویویل تقاسموا تاسو یو بلتا قسمون اخری بالله فالله لنبیتنه چې مونږ به د شپې حمله وکړو
واهله او د کور په خلقو ثم لنقولن بیا به خامخا مونږ ووایو لولیه د وارث ته ما شهدنا چې مونږ موجود نو مهلکا په وخت وجلو اهله د خاندان وإنا لصادقون او بشک مون رښتینی ومکروا مکرا او دوی یو پټ تدبیر وکړ ومکرنا مکرا او مون هم یو پټ تدبیر وهم لا يشعرون او دوی نه پوهیدل فانظر پس وګوره کیف کان عاقبت چې څنګه وو انجام مکرهم د دوی د فریب ان دمرناه چې مون هلاک کړل دوی وقومهم او قوم د دوی اجمعین ټول فتلک پس دا بیوتهم د دوی کورونه دي خاویتا غرزیدلی بما ظلمو فوجد دوی د ظلم ان فی ذلک بیشک پدې کې لا آیتا خامخا نخدا لقوم او خلق دپارا یعلمون چې پوهی وانجینا الذین امون نجات ورکا خلق تا آمنو چې ایمان راوړ وکانو یتقون او پرهیزګاری به کوله د سورہ نمل 45 نمبر آیت نواخل تک 53 پورے نننی درس کی شامل دی ترتیب په لحاظ سره سورہ نمل کې دا درې مواقعات ټوټل 4 واقعات په دې کې بیان شوي دي لومبای واقعه د موسی علیہ السلام دیم د سلیمان علیہ السلام او دریم اوس د حضرت صالح علیہ السلام او دا غي د قوم الله جل جلاله مختلف قومونه دنیا کې پیدا کړل او غیله مختلف صلاحیتونه ورکړل زور او طاقت کې قوم عاد او تعمیرات و فن کې قوم سمود یو خوبا غرونه کنستل او غي کې به ځان له محلات او کورونه جوړ یعنی زموږ په شان دي دیوالونه به نه پیږي غر به وکنس دومره لوی طاقتور او فن تعمیر کې دومره مخ دا شان هغه وخت کې دوی به ډیمونه جوړ او هغه ډیمونه سره دی فصلونه باغات هغه به سیراب کول د اوبو بندوبست به هغه ته کول اوس هم چې دا هغه کوم باقیات دي دا هغه کورونو ته کومې سیړای دي یو کوړای چې کومه ده هغه مونږ کې نشپغو اتو فوټو کسنا لوی دنګ ده نو دا عجیب الخلقت مخلوق الله جل جلاله پیدا کړ خدای کی بیماری اکد شرک وا کفر کو دا الله رب العزت د نعمتونو شکر ادا کول پځای دا غي انکار یو نو الله رب العزت دای باندې هم رحم وکړه فضل وکړه دای باندې د دې د اصلاح د پاره یو پیغمبر مقرر کیا پیغمبر هم دای کی لوی شوی دای خپي جنگ بهر نه نو راغله قران پاک دا غي د پاره اصطلاح استعمال کړه اخاهم صالح دای قومي ورو د دې خاندانی ورو نو هغه ورته دغه وی ان عبد الله یوي کلمې کې الله رب العزت پاک پیغمبر هغه ته دعوت ورکړي ان عبد الله بس بندگی د الله اختیار ټول کارونه به حسن دنیا او آخرت پس الله بجان رضا الله جل جلاله
دنیا کې چې کوم نعمتونه درکې ذکر کړه نور اضافه او د آخرت کوم نعمتونه دي دا غي به تاسو مستحق فیضا فریقان یقص دوه ډلې انکار یو د انکار کوونکو ډله شو یو د منونکو ډله شو ایمان راوړ په حضرت صالح علیه السلام او چې کوم انکار کوونکو نه غوي کته د اختیار وای نو موږ باندې عذاب راوړل اجه ته وای عذاب به راځي خو سي راوړل دا د جرأت خبره صالح علیہ السلام بیا پوهه کړ اے خلکا دا الله رب العزت ته هو خواله او فریګړه وختل پکار دي ان تاسو بدی غواړئ وکار خدا واچل تستغفرون الله تاسو د الله نه بخنه وختل الله به بخنی وي نو تاسو د هغه په ځای د الله نه د عذاب غواړئ حالانکه که تاسو بخنه وختل ولعلکم ترحمون تاسو به داغه د رحم مستحق شئ الله تعالی او تاسو رحم کړو نو هغه باندې د صالح علیه السلام په دعوت دوران چې دې تنگ کړل د الله د طرف نه په یو عذاب راځي او عذاب نکحت دیمونه اوچ خوشک سالی شو بارانونه بند شو میوجات او باغونه چې کوم فصلونه ټول خندرات شو دین باوجود هغه سم نشو قالوا طيرنا بك وبمن معك بلکې د دې الزام په حضرت صالح علیه السلام ورته چې دا هر څه ستاسو او دا تابان چې اوسو کسان ایمان راوړي تاسو د وړي دا ټول سپیرتو په علاقې تر نو حالکه پیغمبر خو خوشالي راوړي پیغمبر سره خو برکتونه راځي خو دې خلکو ته دانه او پتا چې سپیرتو د دې د کفر د دې د شرک د دې یا کفر او شرک په خود دا الله رب العزت طرف نه په دې باندې بارانونه وشي او بیا ټول فسادیان نو یو داسي قران کریم وي 9 راحت نه سرکرده د دې مشرانو فساد ټول دا غي خلاص هر ځای کې تاسو وګورئ پورا علاقہ فسادی فساد کوم کې یو څو کسان یو ډلې کې وګورئ یو جماعت کې وګورئ یو ګروپ کې وګورئ یو ملک کې وګورئ یو کلی کې وګورئ هر ځای کې یو څو فسادیان قران کریم میں 9 راحت د صالح علیه السلام په زرګونو خلکونو لوی قوم هغه کې صرف 9 فسادیان دغه 9 کسانو ټول ځان پسې لګول او د قیامت پر ورځ بیا اج جنگ جګړې په جهنم کې دا مشران باندې کشران ته وي چې موږ مجبور کړي هو نه او دا کشران وایي چې تاسو د وجه موږ هم جهنم ته راځو یفسدون فی الارض مکه کې به فساد د فساد خبره به کوله ولا یصلحون اس قسمه اصلاح بینا کوله نو هغه نه کسانو د حضرت صالح علیه السلام د قتل منسوبه جوړه او دا اخیری اقدام د پیغمبر خلاف دینه پس بیا د الله عذاب راځي د یو معجزه او مختبا معجزه ولهم الله رب العزت تک شان دی ور یہ صالح درجه مخامخ ګټ زمو په مخ کې وچوي او یو بلار با اوخه چنه د دین راوځي او بیا زمو په مخ کې هغه ننګ هم چې موږ ایمان راو نو چې دا یو ورته نو صالح علیه السلام د الله نه سوال کې دي شي دا څنګه شي الله رب العزت دغه معجزه هم پوره کړه او دې ته ویل شي چې نه داسې وکړ او هغه نه پس ایمان را نه وړ دا الله عذاب بیا نه ودرېږي فورا براس دې وینم موږ ایمان راو او چې کله هغه معجزه ولیدله دې دا هر غټ جادوګر نو بیا چې نو دی د هغه اوخه د پاره یو کس مقرر کړ چې هغه اوخه ذبح کړه قتل کړ
او دا غي نه بعد دا غي بچیو چغه وولا ځنګل ته لاړ. نو صالح علیہ السلام ورته اوس تیار شي، اوس په تاسو باندې عذاب راشي. او دای منصوبه سره جوړ کړه دي نه کسانو چې نا صالح علیہ السلام دا کار هم تمام کو چې څنګه مونږه او خمړه د شپې و به شپون وکړو، د شپې و به حمله وکړو او داسې حمله به وکړو چې دیو هم قتل کو، د کور والا ټول به قتل کو او سحر چې شي بس خلکو جو بیا ګرځو راغلو مونږ وایو مونږ ته نه وکړو وإنا لصادقون. مونږ داوم چې مونږ خو بالکل رښتیا وایو. نو الله رب العزت وی ومکروا مکرا، دیو تدبیر ومکرنا مکرا، یو پټ تدبیر ورته مونږ هم اختیار کړ وهم لا يشعرون. هغه ته نو پتا چې الله رب العزت خپل مدد سره صالح علیه السلام بچ کئ، دا خاندان به بچ کئ، هغه مسلمانان به بچ کئ. نو فنظر کیف کان عاقبۃ مکر، دا غیدا هغه مکر او د فریب څخه انجام ان دمرنا مونږه هلاک کړل. قران کریم کې نور ځایونه کې راځي صیحه یو چغه جبرئیل علیه السلام هغه چغه سره د دې زونه اوش او دغه چغه سره سره د زمکه نه زلزلہ راغله. نو ټول پر مخې پراتو سار وقوم اجمعین مونږ هغه یو ملام کړ پورا قوم ولا حنا فتلک بیوتهم خاویه بما ظلموا. نو دای بچ کله ملک شام ته تل قریش مکه په لار کې د قوم عاد او قوم ثمود هغه کلی روان وجار قریبا راتل. نو دای ته ویل چې فتلک بیوتهم دا ورته دا نه کورونه خاویه بما ظلموا غرزیدلې دي په وجه د دای د ظلم د کفر. نو وی په دې کوم د الله رب العزت طرفنا ساسو د پاره نخي او خلک چې ایمان راوړي او خلک چې علم لري او خلک چې عمل طرف تراتل غواړي دا غي د پاره نخي. وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون، بل طرف ته خلک چې ایمان او تقوا اختیار کړي. دا دوه خبرې دي، ایمان او تقوا. نو دا غي د پاره الله رب العزت دنیا کې خپل مرسته او خپل نصرت ظاهر کا او ټول حضرت صالح علیہ السلام سمیت الله رب العزت هغه عذاب نه بچ کړ. الله تعالی دې مال تاسو ټول مؤمنانو له عمل کول توفیق راکړي. ولقد ارسلنا او بیشک مونږ لګلو الى ثمود قوم د ثمود طرف ته اخاهم صالحا د دوی روح صالح علیہ السلام ان اعبدوا الله چې تاسو عبادت کوئ د الله. فاذا پس ناگهانا هم فریقان دوی دو ډلې شوې یختصمون چې یو بل سره جګړه کوله. قال دویل یا قومي اے زما قوما لم تستعجلون ولی جلدی کوي تاسو بالسیئات د بدای د پارا قبل الحسنات روان دي د نیکینا. لولا تستغفرون الله ولی بخنه نغواړی د الله نام لعلکم چې پتا سو باندې ترحمون رحم وکړئ شي. قالوا دویویل اطیرنا مونږ سپیرو غنلې بکا تو وبمن معك او هغه څوک چې تا سره دي. قال دویل طائركم ستاسو سپیرتو عند الله الله تعالی سره دي. بل انتم بلکې تاسو قوم داس قوم یې تفتنون چې ازمیخ در باندې کړی شوی دی. وکانا او فی المدینه پدې خار کې تسعة رهط نه سړي یفسدون چې فساد به کولو فی الارض
پزمکا کی ولا یصلحون او اصلاح بینک ولا قالو دوی ویل تقاسمو تاسو یو بل تا قسمونه خورئ بالله فالله لنبیتنه چې مونږ به د شپې حمله وکړو په ده و اهله او د کور په خلقو ثم لنقولن بیا به خامخا مونږ ووایو لولیه د وارث ته ما شهدنا چې مونږ خو موجود نو مهلکا په وخت د وجلو اهله د خاندان و انا لصادقون او بشک مونږ رښتینی یو ومکروا مکرا او دوی یو پټ تدبیر وکړ ومکرنا مکرا او مونږ هم یو پټ تدبیر وکړ وهم لا یشعرون او دوی نه پوهیدل فانظر پس وګورا کیف کانا چې څنګه و عاقبت انجام مکرهم د دوی د فریب انا دمرناهم دا چې مونږه هلاک کړل دوی وقومهم او د دوی قوم اجمعین طول فتلکا پسدا بیوتهم د دوی کورونه دي خاویتن غرزیدلی بما ظلموا فوجد دوی د ظلم ان فی ذالک بیشک پدی کی لآیتن نخدا لقوم خلق دپارا یعلمون چکوہی وانجینا الذین او من نجات ورک او خلقتا آمنو چیمان راوڑو وکانو یتقون او پرہیزگاری بے کولا آمین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا